ملګرو زموږ د یو ورور زړه درد هغه د خپل زړه درد داسې بیانوي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. زموږ او تاسو یو ورور داسې وایي: نړیوال جام او د افغان لوبډلې پرله پسې ماتې. د افغان لوبډلې د ماتې لاملونه ډیر دي، خو یو څو به یې زه دلته درته په ډاګه کړم. په سر کې خو باید ووایم چې بدبختانه د 2015 نړیوال را په دې خوا زموږ کرکټ بورډ په دې نه ده توانېدلی چې یو ښه ویکټ کیپر، بیټسمین او فاسټ بالران پیدا کړي. له تیر نړیوال جام محمد شهزاد په دې خاطر کېنول شوی و چې د شهزاد وزن زیات او فټنس یې خراب و، او اوس هم همدا شان. خو کله نه چې اکرام ولی خېل 19 کلونو لوبډله کې سلیزه ووهله، نو د ملي لوبډلې کیمپونو ته غوره کېدلو. خو بدبختانه باید ووایم چې پراپر چانس لوبډله کې ورنه کړ، تر څو نړیوال جام ته لوبډله کې ځان ثابت او لږ څه ناڅه میچو شوی وای. بورډ دوهمې دا چې نړیوال جام ته کوالیفای نه وروسته افغان کرکټ بورډ لوبډلې ته په اروپا او په خاصه توګه انګلینډ کې هیڅ سیریز او غټ کیمپ برابر نه کړل، او برعکس دوی هند کې کیمپونه او سیریزونه وکړل. په کار خو دا وه چې هلته انګلینډ کې یو کومې قوي لوبډلې سره سیریز یا کیمپ برابر وای، تر څو لوبغاړي مو د انګلینډ ویکټو او کنډیشن سره پوره بلد شوي وای. بله یې دا چې د نړیوال جام نه مخکې د لوبډلمشر بدلول نه و په کار، او چې بدل یې کړ نو باید نبي او راشد دې ته نه وای پرېښی چې د بورډ خلاف ټویټ یې کړی وای، ځکه دا خپله لوبډله کې د بې اتفاقۍ لامل شو او ډل بازۍ را برسېره شوې. وروسته له دې چې دوی لوبډلمشر بدل کړ، نو درې واړه افغان لوبغاړي چې د هند غوره لیګ کې مصروف وو باید راغوښتي وای، تر څو یې نوی لوبډلمشر سره کیمپ او تمریناتي ټولو لوبو کې برخه اخیستې وای، او د یوې ښې لوبډلې جوړولو کې له لوبډلمشر سره مرسته کړې وای. خو بدبختانه داسې ونه شول. بلې دا چې نړیوال جام ته ټولو لوبډلو 5 او 4 فاسټ بالران واچول، خو زموږ بیا یوازې 3 فاسټ بالران چې لوبډله کې به یې یوازې یو فاسټ بالر او یو ورسره ګلبدین بالنګ کاوه واخیستل، چې زموږ 2 لوبې د فاسټ بالرانو د نه موجودیت له کبله لاسه ورکړې. بلې تکرار شو هغه دا چې په دې نړیوال جام کې موږ داسې 12 کسیزه لوبډله جوړوله لکه نړیوال جام کې نه کوڅه کې چې لوبه کوو. هغه ځکه چې د اصغار سمې لپاره مونږ اوپنران قرباني او فاسټ بالران قرباني وو. په 9 لوبو کې مو 6 ډوله اوپن وشو، چې دا خپله د لوبو بایللو اصلي لامل کېدلی شي. اخري به یې دا ووایم چې ځینو لوبغاړو داسې لوبه کوله لکه بیخي چې زړه نه وي. مثال به یې زه دا ورکړم چې د هند په خلاف 10 بالونو 40 منډې پاتې وې، چې نبي پوره هم نه کړې، بلکې نورو ته یې لوبه هم سخته کړه. نبي د کرکټ دنیا ټول غټ لیګونه لوبولي، خو داسې یو اسانه لوبه یې فینش نه کړه، نو له دې ښکاره معلومېده چې ځینو لوبغاړو قصداً لوبه نه کوله. نوټ: نو زما په فکر دا هغه لاملونه وو چې نړیوال جام کې مو پرله پسې ماتې نوشي جان کړې، او که ځینې علتونه یې ما نه پاتې وي تاسو یې راوښایئ. ملګرو تاسو هم خپل نظر موږ سره شریک کړئ، او همدارنګه د کرکټ له هرې تازه پیښې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي.